پرویز بیبي چې نرښځی دی د خیبر پښتونخوا د هریپور ضلع نه په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي چې ټاکل شوي ده د روانې میاشتې په 13مه نیټه ترسره شي. پرویز بیبي د ښځو د ځانګړي چوکۍ ګټلو هڅه کوي او وایي دې لړ کې ورته د ګڼ شمېر ځایي خلکو مرسته هم ترلاسه ده. د کور په کور انتخاباتي کمپاین ترڅنګ پرویز بیبي په حجرو او لارو کوڅو کې هم خلکو سره ویني او د خپل منشور په اړه ورته معلومات ورکوي. په پاکستان کې په لومړي وار په 2011 کې د سپریم کورټ په حکم نرښځیو ته د ووټ اچولو حق ورکړی شو او د 2014 په پارلیماني انتخاباتو کې دوی په لومړي وار ووټونه واچول. پرویز بیبي وایي د 13 مې په انتخاباتو کې ورته په پراخه کچه د ځایي خلکو مرسته ترلاسه ده. پرویز بیبي لاول هم زموږ کونسلرو د ښه کارونه کړي د خاص کر د ښځو دپاره. موږ په دې اعتماد دوباره وکړو چې موږ ته راغلو چې یاره زه دوباره ودرېږم د موږ خپله طرف نه ودرو او د موږ فل سپورټ. دغه یو کار دی چې د کوم دفتر ته لاړ شي نو ټول تیارېږي وی راپسې تاړي غږ کوي نو د ده نه لکه چې دی نو ټول یارېږي او د دغه کار چې کوم دی نه هغه اقدام وکړي. په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران په عامه توګه د نالیو او کوڅو پخولو او داسې نورو وړو وړو کارونو کولو وعدې کوي. په خپل کمپاین کې پرویز بیبي هم د ځایي خلکو شکایتونه او ستونزې اوري او وایي دا مسئلې به حل کوي. گلیوں میں بھی آپ جائیں تو دیکھیں اسٹریٹ لائٹ بالکل نہیں ہے. باقی جو دیکھ لیں آپ یہ گندگی کا نظام بالکل روڈ پہ ڈھیر پڑا ہوا ہے گندگی کا. نالے بالکل نہیں صاف ہوئے. که څه هم په پاکستان کې نرښځي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي خو پرویز بیبي داسې څه ګیله نه لري. जो मुझे बोलते हैं बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बच्चा है वो भी मेरे साथ प्यार है, बूढ़ा है उसके साथ, क्योंकि मेरे इन लोगों के घरों में आना जाना रोजी रिज़्क़ बैठना उठना इन लोगों में ही है. ये मेरे लोग जैसे अपने बहन भाई. د 13 مې په بلدیاتي انتخاباتو کې د پښتونخوا په کچه شاوخوا 8,500 امیدواران برخه اخلي چې د 2002 کال وروسته په لومړي وار ترسره کیږي. له دې وړاندې په بلوچستان صوبه کې بلدیاتي انتخابات شوي او ټاکل شوي ده چې سند او پنجاب صوبو کې به په راتلونکو میاشتو کې ترسره شي.